عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بارک راځي وی د هغه دپاره یو ورځ څاروی حلال کړی شو، یو ګډ حلال کړی شو. کله چې هغه راغی وی اهدیتم لجارنا الیهودي، زمونږ د یهودي ګاونډي چې دی هغه له مې څه لیږلي دي. بیا یې تپوس وکړو اهدیتم لجارنا الیهودي، زمونږ دغه یهودي ګاونډي چې دی هغه له مې څه لیږلي دي که نه. ما وی د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده، ما زال جبریل یوصیني بالجار حتی ظننت انه سیورثه. همدقه خبره یې وکړه کومه چې د عایشې په روایت کې. اوس سوچ وکړئ چې دا د یهودي ګاونډي په باره کې دی دا خبرې کوي، نو د مسلمان ګاونډي باره کې هم څه خیال دی؟ د مسلمان ګاونډي باره کې به ستاسو څه خیال دی؟